بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 23 د می کال 2016 چې د یکشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په موضوعاتو کې د پاکستان منځګړیتوب د ایران او د امریکې ترمنځ، د مذاکراتو د ناکامۍ په صورت کې د جنگ خواته تګ او د امریکا ګواښ، همدارنګه د عاصم منیر پیشنهاد ایران ته، د ایران پیشنهاد نړۍ ته او امریکې ته چې نوې یو دغه پروګرام یې دا کړی دی چې د هغې خپل 14 ټکو نه بر علاوه 15 ټیکیزه د چینایانو پروژې مخکې کړې ده. همدارنګه د مارکو روبیو سفر هندوستان ته او په همدې توګه د خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې د ازادي غوښتونکو سپو او د هغې د ګواښونو د پاکستان پوځ او حکومت ته مکمل راپور لرم چې هغه به انشاءالله ستاسو حضور ته وړاندې کړم. د ټول نه مخکې راځو څرنګه چې تاسو سره پرون هم په دې برنامه کې په خبرې شوې چې عاصم منیر ایران ته تللی دی او دا غوښتنه کړې وه چې د مشتبه خامنه‌ای سره که مستقیما خبرې وشي، نو د دې غوښتونکی او ایران په دې باندې خو د اعتماد نشو کولی. نو ایرانیانو دته ویل چې د ایران ته راشه، بیا هلته ورته دا پیشنهاد کړی چې ټلیفوني خبرې وکړه او که امکان و بیا به مخامخ لیدل هم وشي، که ټلیفوني مسله وشي دا به ډېره ښه. نو په هماغه ایران کې د مشتبه خامنه‌ای سره ټلیفوني خبرې وکړلې او عاصم منیر او هلته ایران ته دا دغه کړی چې پاکستان غواړي چې دوه ټکي په متعلق ایران رضایت واخلي چې بیا دا که وشي کولی امریکې سره شریکي، او که د پاکستان دغه دوه ټکي امریکا ومني نو دا به د ستونزې د حل لپاره لږ څه په حساب ګټور تمام شي. اول پیشنهاد د پاکستان دا دی چې د ایران د یورانیمو په متعلق چې دا کېږي چې وی امریکا وی ماته یې راکړي یا کوم بل ملک ته دې ولیږل شي، نو ایران غواړي چې دا په ایران کې پاتې شي. پاکستان وی چې د پیشنهاد دا دی چې دا په ایران کې پاتې شي، مګر هم د نړیوال نظر لاندې دی هغوی ته وسپارل شي چې هغه دا په حساب رقیق کې لږه په حساب دغه ورته کم کړي، هغه قوت 8% نه 3.7% ته یا 5% ته راولي تر څو د ایران ضرورت رفع کړي. او دا ایران په عوض د هغې یورانیم چې دی په انرژي کې ورته ضرورت لري او په آینده 10 یا 15 کاله چې نور به دا یورانیم نه جوړوي په ایران، دغه یورانیم به خپل بیرته استعمالوي او د ده نه به ګټه اخلي. دا یو پیشنهاد د دوی دی چې دا یورانیم رقیق شي او خپله ایران کې پاتې شي او ایران د ده نه په آینده 10-15 کلونو کې کار واخلي، د ضرورت نشي چې نور ترلاسه کړي. نو دی وی که ایران په دې باندې اتفاق وکړي، دا به د امریکې سره په دې خبرو وکړي. دای که چېرته په دې باندې سره جوړه نه راځي، نو عاصم منیر دویم پیشنهاد دا دی چې د ایران یورانیم چې امریکا وی یا ماته یې راکړي یا روسیې ته یا چین ته، دی وی چې همدغه یورانیم دی یا په امریکې باندې خرڅ شي یا د په روس یا په چین او د دې په پیسو کې دی د هغوی نه یو ټکنالوژي واخیستل شي، تیارې چې که ضرورت لري په حساب د مسافربرۍ تیاري ضرورت لري، کوم بله ټکنالوژي ته ضرورت لري، او که ټکنالوژي پې باندې نه اخلي نو نقدې پیسې دې واخلي چې بیرته یورانیم په کارېږي، په هماغه پیسو باندې به خپل یورانیم بیرته اخلي، دا پیسې به یې ده په درد وخوري. که چېرته د امریکا، روس یا چین یو د دوی نه حاضر شي چې د امریکا د ایران د یورانیم په بیه واخلي او ایران ته د ده پیسې ورکړي او یا په مقابل کې ټکنالوژي ورکړي که ایران پکې رضایت وي. دا د دې دا دوه ټکیز یو پیشنهاد دی کړی دی او د دې نه بعد بیا دی بیرته را روان شوی دی، پاکستان خواته راغلی دی. دی ونه ویلي چې مذاکرات څومره مخکې تللی دي، مسوده جوړه شوې ده نه ده شوې، په دې متعلق خبرې نه دي کړي. اما مارکو روبیو په دې هکله صرف دومره ویلي دي چې د ایران سره په خبرو کې پرمختګ شوی دی او خبرې مخې ته تللی دي. دا خبرې د دغې نه کړې ده، د سویډن نه چې د ناتو غونډې ته دی تللی او د هغې نه د هندوستان خواته روانېده، نو دا خبره هلته مارکو روبیو کړې ده چې زموږ مذاکرات د دوی سره مخکې تللی دي. خو ایران بیا برخلاف د پاکستان د دې دوو پیشنهاداتو د دې وړاندیزونو نه بر علاوه
دا وړاندیز ایران کړی دی چې که زمونږ شرایط نه منل کېږي او موږ د امریکا شرایط سره نه منو دا شرطونه، نو راځئ د چینایانو کوم مسوده چې ده 5 ټکیز راځي همدغه ایران به مومني امریکا دې مومني، په دې باندې به سره دغه کو. یعنی ایران د تخنیک نه کار واخیسته چې چین د امریکا مقابل کې اوس ودرېږي. یعنی وی راځه د چینایانو شرایط ومنو. چین اوس راځي نوی نړیوال قدرت کیږي او په دغې خبره خو مو څوک نشي ردولی، نو امریکا خو هغه ته نه بیا نشي ویلی، نو دې ورته په مقابل کې چین ودرو چې د چین پیشنهاد ته راځه امریکا ته یې ومنه زه یې منم. د چین په د وړاندیز کې څه شی دی؟ د چین په وړاندیز کې 5 ټکي دي. اول دا دی چې مکمل اوربندي وشي او فوري او زردي وشي. د هرمز تنګی دی کاملا آزاد کړی شي، محاصره د منځه لاړ شي. د ایران په مقابل کې چې څومره تحریمونه لګېدلي دي، بندیزونه دي، دا د منځه ویوړل شي. د ایران کنګل شوي پیسې د آزادې کړلی شي او د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د اتومي مسله حل کړلی شي. نړیوالو قوانینو کې دا دی چې ایران وایي زه اتوم نه جوړم، دا مسله حل ده. د یورانیم په هکله کې نړیوال قانون دا وایي چې ایران حق لري چې یورانیم د 0% نه ښکته جوړ کړي. نو دا یو ډیر ښه دغه دی چې دا شی اسرائیل او امریکا نه مني، مګر دا د نړیوال قوانینو سره مطابقت لري او دوی وایي چې دا که ایران ته دغه اجازه ورکړي شي ښه دی. نو ایران دا وړاندیز کړی چې که زما 15 ټکي نه منئ، ستا 9 ټکي زه نه منم، نو راځه دا د چینایانو 15 ټکي دا کړو چې او تاسو هڅې وایي چې چینایان دې ضمانت راکړي. نو د چینایانو په ضمانت کې د چینایانو پیشنهاد دی چین ته بیجینګ ته ولاړ شو، هلته به دا مسله حل کړو، یو قرارداد به سره وکړو، په دې باندې به سره جوړه وکړو. خو د دې خبرې ځواب لا تر اوسه د امریکا د خوا نه دی راغلی او همدارنګې عاصم منیر دویم هم څه په دې متعلق نه دی ویلي. همدارنګې څنګه چې مخکې مې ویل چې مارکو روبیو د سویډن د ناتو د غونډې نه بعد هندوستان ته تللی دی. هلته د هندوستان د صدر اعظم نریندر مودي سره یې لیدلي دي او د هندوستان ته یې ویلي دي چون هندوستان د پټرول د روسیې نه مخلي او د ایران نه مخلي او امریکا پې بندیزونه لګوي او هغه د امریکا نه په دې باندې ناراضه ده هندوستان. هغه وایي زمونږ ټول تجارت او دغه بنسټونه خرابېږي. نو امریکا اوس دې لپاره چې هندوستان خوشحاله کړي او بیرته یې راضي کړي، هغې ته ویل چې ستا دا ستونزه د پټرولو د ضرورتو د نفتو د ضرورتو د کاملا موږ یې د طرفه کوو او له منځه وړو. او پیشنهاد یې ورته دا کړی دی چې موږ د وینزویلا نفت چې دی دا به د قرارداد به تاسو سره وکړو او تاسو دا نفت ټول تاسو کولی شئ د وینزویلا نه یې واخلئ، خپل ضرورت ټول هغې نه رفع کوي. او په ضمن کې دا یې ویلي چې په دې هکله باندې د وینزویلا مشره به په راتلونکو هفتو کې هندوستان ته راشي او دا تړون به تاسو سره وتړي. دا چې اوس ګورئ د وینزویلا د مشرې د خوا نه وزیر د خارجه د امریکې څنګه ده خبره هلته کړې ده او دا پیشبیني هم کړې ده چې هغه به راشي او دا قرارداد به تاسو سره وتړي. دا پخپله یو غټ دغه دی چې هغه خو دا ښځه خو دا اعلان کوي چې د مادورو پیروه ده او د هغې په حساب ګوند اوس هم په دغه کې دی او امریکا مخالفت ښیي. اما وزیر خارجه د امریکې راځي وایي چې د وینزویلا مشره چې ده دا به راځي او دا به د قرارداد د هند سره کوي. دا چې کومه لوبه روانه ده په دې باندې انسان نه پوهېږي، خو لوبه حتما موجوده ده. همدارنګې ډونالد ټرمپ دا خبره کړې ده چې که چېرته د صلح مسله پای ته ونه رسېږي او هغې ته یو نتیجې ته ونه رسېږو، نو امریکا مکملا تیاري د جګړې لپاره لري. د مذاکراتو ناکامېدو تر څنګ دی ممکنه ده چې اسرائیل او دوی یو ځای پر ایران باندې برید وکړي. په عین حال کې دا خبره هم په نړیوالو سټیج کې ده چې د مذاکراتو لپاره او د اوربند لپاره امریکا چې کوم پروګرامونه شروع کړي دي په دې هکله د اسرائیل خبرو ته غوږ نه دی ایښی او نتانیاهو یې سایډلاین کړی دی، یعنې ډډې ته کړی دی چې د دې خبرو ته ارزښت مه ورکوئ. همدارنګې یو بل خبر دا دی چې هندوستان افغانستان سره د واکسینونو یو لوی محموله کومک کړی دی چې دا د افغانستان کې ځینې مرضونو لپاره چې واکسینونه ضرورت لري د لویه محموله سره د نورو طبي ضرورتونو او دا وسایل د افغانستان ته راستولي دي او هغه کابل ته راورسېدل او اسلامي امارت ته تسلیم کړلی شول. همدارنګې
یو بل خبر دی د ډراپ سایت یو دغه ده ویب پاڼه ده او د دې نه راپورټ کړی دی انسایت چې یو بله خبري ایجنسۍ ده. هغې وایي چې د پاکستان سره امریکې یو هم د اتومي مسله کې یو معامله یې سره کړې ده او ویل کېږي چې دغه چې عاصم منیر دومره پیسه په ډاډه منډې را منډې وهي او په دې خپل کرسۍ خوشحاله دی او کوشش کوي چې پاکستان نظام بدل شي او د ځان ولسمشر هم کی. دا معامله شوې ده چې د پاکستان د اتومي بټۍ په سر باندې امریکې سره معامله کړې ده او ویل کېږي چې دا معامله اوس نه وه شوې، یعنی پخوا په 2022 کې جنرال قمر باجوه کړې وه چې کله هغه په اول د اکتوبر 2022 باندې امریکې ته تللی و او شپږ ورځې دا سفر یې هلته تیر کړی و. د پاکستان پر اتومي بټۍ باندې او همدارنګې د پاکستان د میزایل شاهین میزایل په دغه چې د هغې هغه واټن ډېر غټ و او دا کړو په دې سره معامله کړې وه چې دا واټن به کموي چې اسرائیل ته دا ونه رسېږي. نو که چېرته تاسو دا کوئ نو ویل کېږي چې دا دغه د منل شوی و او په دې باندې په هماغه وخت کې په 14 د اکتوبر 2022 کې یو مضمون همدغه ډراپ سایت لیکلی و چې په هغې باندې اوس تحلیل دی او اوس ویل کېږي چون دا مسله دوباره عاصم منیر هلته معامله کړې ده د اتومي مسلې په سر باندې، نو ځکه دا اوس دغه کېږي چې عاصم منیر د پاکستان د اتومي مسلې په سر معامله کړې ده، د هغې نظارت او اختیار د امریکې ته ورکړ شوی دی او خپله د دې په تمه دی چې دا به د امریکې سره د دوستي به ډېره کلکې او دا به د پاکستان صدر کېږي. اوس دلته دا کېږي چې یعنې پاکستان کې ممکن د دغه شی خبر که دغه کېږي یو جدي عکس العمل به د پاکستان خلک د دې شي په مقابل کې ښایي. همدارنګې زما د نن ورځې د خیبر پښتونخوا متعلق خبرونه ډېر مهم دي، څرنګه چې پرون مې تاسو ته دغه وکړه چې د چترال د مجاهدینو کاملا لاسته ولوېده. نن ته ښه خبر دا دی چې د باجوړ دغه ایجنسي مکمله د طالب مجاهدینو لاسته پرېوتې ده او دا د پاکستان د ولکې نه ایستل شوې ده. نو ویل کېږي چې آخري جګړه چې روانه وه د عثمان خیلو په سیمه کې روانه وه چې هلته په یو د قرارګاه باندې جنگ روانو. نور نظامی مرکز د باجوړ کې مکمل وهل شوی دی او اردو سقوط کړی دی، پوځیان تښتېدلي دي او باجوړ د مجاهدینو لاسه ولوېدلی دی. همدارنګې په بنو کې د نظامی شفخانې باندې یا روغتون باندې مجاهدینو برید کړی دی. دا د موټر بم په انفجار په ذریعه کې شوی دی. شفخانه کاملا پکې تخریبات شوي دي، 100 تنو نه زیات پوځیان او د دې کسان چون دا شفخانه پوځي دغه دي هلته وژل شوي دي او ټپیان کړلی شوي دي. همدارنګې د بلوچ ازادي غوښتونکو په لویو لارو بالخصوص د کویټې تفتان یعنی د تهران سره دا کومه لاره ده چې څو ورځې مخکې د دوی نیولې وه په دالبندین ساحه کې، ځکه دالبندین هم ازادي غوښتونکو آزاد کړی و، مستونګ هم آزاد کړی و، پنجګور هم آزاد کړی دی. نو دغه سړک چې په نامه د M40 باندې یادیږي د کوټې او د تفتان ترمنځ د نوشکي، مستونګ، دالبندین، خاران او ورشک په سیمو کې د مکملا د دې امنیتي ساحه د ازادي غوښتونکو لاسته ولوېدلې ده. دوی هلته امنیتي ساحې جوړې کړي دي او بر علاوه دې نه د سورابګوټ او د پنجګور ترمنځ کوم دغه چې دی دا هم مجاهدینو لاسته ولوېدلی دی او دا لویه لاره د خپل امنیتي کسان پکې ودرولي او دا یې خپل په کنټرول کې کړي دي. همدارنګې افغانستان د روسیې سره نظامی قرارداد تړون شوی دی چې د هغې په نتیجه کې افغانستان ته 400 روسي مؤخري موډرن د ډرون بې پیلوټه تیارې ورکړي دي چې دا به د افغانستان د قوت نظامی د پاکستان او دې په مقابل کې انشاءالله زیات کړي. همدارنګې په پاکستان پوځ کې داسې یو دغه راغلی دی چې پوځیان خپل وظایف پرېږدي. ویل کېږي چې په 1000 تنو خپل د دندو نه
غاړې ته شوي دي یا استعفا ورکړې ده او نظامی اډې او پیګاګانې د مجاهدینو لاسته ولېږي او یا محاصرې لاندې دي او په کم پاسګاګانو کې چې مجاهدین ګوري خطر یې هغې خپل په قرارګاګانې پرېږدي او په تېښته باندې مخه کوي او خپل ځای پرېږدي چې دا د پاکستان د پوځ له منځه تللو یو لوی علامت دی. همدارنګې په مورخه د 30 د می 2016 مجموعاً 11 عملیاته په خیبر پښتونخوا کې شوي دي چې په بنو کې 3 عملیاته، بدرې اسماعیل خان کې 2، په پېښور کې 2، په خیبر ولایت کې 1، په روګزي ولایت کې 1، په جنوبي وزیرستان کې 1 او د امیر ګلګت بلتستان په کشمیر کې 1 عملیات یعنی په 30 تاریخ چې پرون ورځ شي دا ترسره شوي دي. نو په دې رنګ د پاکستان اوضاع نهایتاً کړکېچنه ده او انشاءالله دا خو دی بیرون لګیا دی ګرم دی چې ایران ته سوله راوړي، خو دا سوله خو هم شیطانت هلته کوي، نو دلته خپل ملک د لاسه تلو کې دی او انشاءالله لوی افغانستان په جوړېدو دی. په همدې هیله تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.